السلام علیکم ملګرو، تاسو د کس ته وګورئ د عمران خان سره څه بله مینه کوي، نه د پیټۍ جنډې سره څه بله مینه کوي. د په خپله جنډې په رړه کې لګولې دي، نو تاسو ته ګورئ. نو د ډېر خلک وایي دا جنډې درې که نو دا وایي زه به جنډې هېڅکله درې نه کړم، تر څو پر زه جمده یم. نو راځئ تاسو د جذبات ته وګورئ، راځي دا څه وایي. او دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شیر کې د پیټۍ د سپین کپن له علاوه بل کپن جایز و. ما به مور او پلار ته دا درخواست کوله چې ما باندې دا کپن واچوئ، هغه کپن لرې کوئ. لکه د پی ټی آی د جنډې نه به تا ځان لکه پن جوړولې. بالکل لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به ما نه ویل چې زما دانه وکړم نه خرڅېږي، زه دا جنډې نه کوزوم. زه به مسلمان نه چې دا جنډې ما کوزې کړي. دا جنډې کم سړی کوزوي لاول به دا سر شیندي، بیا به دا جنډې کوزوي. ما به دا کلمه نه ویل چې دا جنډې بل سړی کوزې کړي. دا بل پالشي رورې دلته پرېښې را پالشي نه مسوارو پار خطر چې په کمه لاړ شم. هغه بل اجړا ناست دی، دغه اجړاګانو مشر پکار و، زمونږ وزیر خارجه نه و پکار، د ډبګرۍ د پلازې مشر پکار و. دا بل ډیزلي نه دی، د په خېټه کې دونه آرام ورچولي دي کله چې یو ډزو کې ونه شوي په وخت وله قبر ایستل پکار دي چې ورخښې کړو. کم چې غیرتي انسان هغه به پی ټي آی پالټۍ ته راځي، کم بې غیرته وي بې غیرته نه پیدا وي هغه به په نورو پالټو کې. کم غیرتي انسان او چې کم غیرتي وي هغه به دا جنډه په سر لګوي. هغه خو د عالمانو عزت ورک کړو، موږ به د عالمانو څونه قدر کوو چې لرې نه به مو لیدو دوه سلام به مو ورته کوي چې السلام علیکم قاري صاحب. اوس یې هغه قاري صاحب ټکی نوم هم رانه د خولې نه ویسو. زما خپل ماما دی قاري صاحب دی، بله ورځ راته وایي دا کوزې که مال ماما په هر څه عزت کوم خو په دې جنډو د عزت نه کوم. زه خو یم ما د عمران خان سره یو ځای بند کړي، یو ځای ورته بند کړي، زه به هغه له چاپیم کوم د هغه رخپو خاورې به ښکلوم. زه هغه سره یو ځای کېدي چې کله هغه څونه پورې کېدي زه هم ورسره کېدیم، چې څونه پورې هغه ګوال ټکول خوري زه هم ورسره تیار یم. دا ولې یار دومره جنډې دي لګولي؟ بس څه کې مینه ده نو، ډېره مینه ورسره کوي. بالکل د خپل مور او پلار نه زیاته. مور او پلار نه زیاته؟ بالکل. نو مور او پلار خو ته راوړی، ته څنګه د مور او پلار نه زیاته مینه کوې د عمران خان؟ د ما عزت را کړی دی، ته تاله څه عزت درکړی؟ د ما دا عزت را کړی چې ټول پښتنو له عزت ورکړو. زما د پښتون عزت په بار ملک کې نه و، نن سبا چې پښتون څوک ګڼي 2 سلوټونه ورته کوي چې واقع یو پښتون طاقتور قوم دی. مور او پلار نه ته پیدا یې که نه، تاسو د خپل مور او پلار دپاره عمران خان تاسو ته دومره ګران دی چې بس بیخي پې غر کې استئ. وګوره 4 جنډې دي لګولي، نو که دا جنډې دي که به داسې پاټیانو والئ چې به راشي والله که ستانه یو وږی هم والي بیا به څه کوې؟ لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به ما نه ویل چې زما دانه وکړم نه خرڅېږي، زه دا جنډې نه کوزوم. زه به مسلمان نه چې دا جنډې ما کوزې کړي. دا جنډې کم سړی کوزوي لاول به دا سر شیندي، بیا به دا جنډې کوزوي. ما به دا کلمه نه ویل چې دا جنډې بل سړی کوزې کړي. زما به خپله پلار د دې خلاف دی، روزانه مې ورڅه په دې شري قرآن نه شي کوزولی. کشر ور مې د دې خلاف دی، نه شي رانه کوزولی. روزانه ډکه پتیره کور ته وړم خو نه کوزوم، زما هم یو ضد جوړ شوی نه کوزوم. دا وږي خرابېږي نه چې ته کور ته ټوله پتیله روغه ویسي؟ ډېران تیل اړکولی شو. ګینې اوس بیا ستا مخکې ټرای کم دی ولې ته به ور واړم تش به کور ته ځم.